سلام ملګرو، خدای وکړه و جوړ به د سخت کالي بوم برتن می تر دې دمه بخیر هستئ. زه ویسخان نن یو ځل بیا تاسو ته د ویډیو سره حاضر شوی یم. ویډیو د دې اړوند چې څنګه کولی شو د یوټیوب لپاره په موبایل کې ویډیو ایډیټ کړو. نو راځئ تاسو دا تر پایه راسره وګورئ او که چېرته مو خوښه شوه همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همداشان که د یوټیوب د زده کړې نورې ویډیوګانې غواړئ تاسو کولی شئ چې پلی لیست ته راشئ او د یوټیوب لرنینګ په نوم کوم پلی لیست چې ما آماده کړی دی د هغه څخه نورې ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ. اگر تاسو چې کله ویډیو ایډیټ کوئ تاسو به راشئ کیپکټ به راخلاص کړئ چې د ویډیو ایډیټینګ تر ټولو ښه اپلیکیشن کیپکټ دی. تاسو کولی شئ پلی سټور کې هم پیدا کړئ، همداشان پرو ورژن یې په ټلګرام یا نورو سایټونو کې پیدا کړئ. نو دلته چې کله تاسو دغه راخلاص کړ د هغې وروسته به نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. مخامخ ګورئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به تاسو د نیو پروجیکټ لپاره هغه څه چې لازم دي هغه به راواخلئ. مثلا زه یو بکګراوند ته تصویر راخلم یا داسې یو ویډیو راخلم چې هغه په بکګراوند کې موجوده وي او د هغې وروسته بیا خپله ویډیو ورباندې راخلم تر څو په هغې باندې ایډیټ وکړم یا کومه مربوطه ویډیو باندې چې ایډیټ کوئ تاسو کولی شئ چې هغه هم راواخلئ. مثلا زه دلته یوه ویډیو راخلم. نو ملګرو ما دغه یوه ویډیو راواخیسته، د هغې وروسته دغه اډ باندې کلیک کوم. دلته دغه ویډیو کمپریسینګ کېږي، لږ دلته ورته انتظار کېږو او که چېرته تاسو نه غواړئ دغه انتظار هم وکړئ لاړ شئ له ګیلرۍ نه او د ګیلرۍ نه اتومات ډول هغه ویډیو شیر کړئ او بیا کیپکټ ته یې شیر کړئ. تاسو به په اتومات ډول همغه ویډیو راخلاصه کړئ. دلته لږ ویډیو سکیپ کوم ملګرو. نو ملګرو هر کله چې دلته دغه راواخیستل شوه د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ دلته به لاندې لږ لاړ شئ، اسپیکټ ریشو به پیدا کړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته تاسو وګورئ دغه 14 پنه کې د یوټیوب سایز دی دغه به انتخاب کړئ. دلته به راشئ دغه به چیک کړئ. د هغې وروسته به دلته راشئ بکګراوند ګورئ، بکګراوند باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په بکګراوند باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته څو ډوله بکګراوند راځي. یو بلور کوئ تاسو بکګراوند یعنې شاته یې خړوئ، تاسو وګورئ پاس بکګراوند ګورئ. تاسو چې هر ډول غواړئ د ویډیو نه راخیستل کېږي یا مثلا د ډولونو کې نه غواړئ ایمیج غواړئ، ایمیج تاسو چې کله د انټرنیټ سره وصل شي نو تاسو ته به ایمیج راډاونلوډ شي. یا کلر غواړئ یعنې رنګ غواړئ، کوم رنګ کې بکګراوند غواړئ هر یو رنګ چې وي دلته تاسو په خپله خوښه ورته انتخابولی شئ. زه دلته له دغه ځای څخه یې هم انتخابولی شئ، زه یې له دغه ځای څخه انتخابوم. نو تاسو دلته څنګه کولی شئ یو بکګراوند ورته انتخابولی شئ او که چېرته تاسو غواړئ خپل مشخص بکګراوند له پنټرسټ یا کوم بل ویبسایټ څخه راواخلئ نو تاسو به هغه بکګراوند بیا چېرته ورته راخلئ، ایمیج انټرنیټ سره به یې وصل کړئ، بس ایمیج له طریقه به یې څنګه کړئ راواخلئ. نو کله مو چې دغه راواخیست دلته مثلا ما دغه بکګراوند ورته انتخاب کړ د هغې وروسته تاسو څخه په ویډیوګانو کې په منځ کې ځینې غلطۍ ترسره شي که نه، تاسو به څنګه هغه غلطۍ د ویډیو څخه وباسئ، یعنې هغه ځای به د ویډیو څخه کټ کوئ. مثلا زه تاسو ته د مثال په ډول په دغه ویډیو کې ښایم. دغه ویډیو که زه چېرته تاسو ته ټوله ایډیټ کوم دا ډېر وخت نیسي نو دلته لنډه درته ښایم. په دغه ویډیو کې مثلا ما په دغه ځای کې غلطي کړې ده. د هغې وروسته زه لومړی په همدغه ویډیو باندې کلیک کوم. کله مې چې دلته کلیک وکړ دلته سپلایټ وګورئ، سپلایټ په ذریعه څنګه کولی شئ تاسو دغه لومړی اپشن دی دې باندې کته کولی شئ. کله مو چې دلته کته کړه تاسو وګورئ منځ کې خپله فاصله ده، فاصله موجوده ده. نو کله مې چې دغه کته کړه مثلا تر دغه ځای پورې زما نه غلطي شوې ده، زه بیا دلته سپلایټ کوم او دغه منځ برخه بیا کلیک کوم دا ترې ډیلیټ کوم. نو دا څنګه شوه ډیلیټ شوه. په دې ډول به تاسو څنګه وکړئ مسلسل به په دې کې ایډیټ ترسره کړئ. یعنې په دغه ځای کې غلطي شوې ده دلته دغه ځای باندې سپلایټ کوم، بیا په دغه ځای باندې سپلایټ کوم، دغه منځ کې چې کومه د غلطي رانه شوې ده دا له منځه وړم. او بل دا چې تاسو کله لوګو راخلئ خپل ویډیو ته نو تاسو به دلته په کیپکټ کې اورلی پیدا کړئ اډ اورلی او تاسو به د هغې وروسته کومه فولډر کې چې ستاسو لوګو موجوده وي تاسو به هماغه فولډر ته ورشئ. تاسو به څنګه وکړئ خپله لوګو به راواخلئ. زه دلته د پکسل اپ په نوم یو فولډر پیدا کوم چې په هغې کې زما لوګو څنګه ده موجوده ده. مثلا زه لوګو په ځای همداسې یو PNG تصویر راخلم. دغه تصویر مې راواخیسته کوم چې زه په تمنیل کې کاروم دا مې دلته کېښوده. یا تاسو کوم بل څه راخلئ او دلته انیمیشن په واسطه یعنې په کوم بڼه دې په لومړی سر کې څنګه شي را دې شي. تاسو چې کله انټرنیټ ورته وصل کړئ نو دلته به تاسو دغه انیمیشن څنګه شي ډاونلوډ شي او تاسو به له دې څخه استفاده وکړئ. نو په څنګ کې بیا که چېرته تاسو غوښتل چې همداشان نور ایډیټ هم وکړئ نو تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. هر ډول ایډیټ مو چې غوښتل مثلا تاسو بکګراوند ریموو کوئ دلته په ریموو بکګراوند باندې کلیک وکړئ. کورمکي که شین بکګراوند و تاسو به د کورمکي څخه استفاده وکړئ او که کوم بل ډول بکګراوند و آټو ریموول به ووهئ هغه به تاسو ته څنګه شي په اتومات ډول ریموو شي. دلته زما ویډیو ریموو شو ځکه چې دلته ما آټو ریموول ووهلو چې هر څه وي نو هغه څنګه کېږي ریموو کېږي. ویل یم دی یعنې اواز یې لوړوئ ښکته کوئ ویډیو اواز هغه به تاسو پورې ارتباط لري. نو دلته ما دغه څنګه کړ بند مې کړ. د هغې وروسته فلټر دی اجست دی هغه باندې دومره مهمې نه دي. که چېرته تاسو خپله ویډیوګانې جوړوئ بیا مثلا تاسو فلټر ورکړئ تر څو ښایسته شي یا داسې اجست پکې وکړئ چې هغه څنګه شي په ښه شان په ښه کوالټۍ سره ستاسو ویډیو راشي. او ورسره څنګه که تاسو غواړئ پر همدغه ویډیو کې کوم ځای کې لیکنه وکړئ ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ دلته به ټیکسټ ووهئ نو تاسو چې هر ډول لیکنه کوله
لیکنه به وکړئ. دلته انیمیشن تاسو وګورئ، انیمیشن کې بیا تاسو هر ډول انیمیشن هم ورکولی شئ چې یعنې ستاسو لیکل د څه ډول راشي. مثلا زه دلته هسې بسخن لیکم، دلته د هغې وروسته راځم سټایل ته. سټایل ته چې کله راغلم دلته مثلا یو سټایل ورکوم، مثلا دغه سټایل ما ورکړ، نو دلته راځم دا ډول ته انیمیشن ته راځم. انیمیشن کې دلته ما یو انیمیشن ورکړ، تاسو وګورئ مثلا زه دغسې انیمیشن ورکوم چې هغه دې ولیکل شي، نو ما دغه ورکړ. او بل دا چې اوټ کې یعنې په اخر کې څه ورکوئ، اخر کې مثلا زه دغه ورکوم، نو زه څنګه کولی شم دغه ورکولی شم. نو دغه وه د انیمیشن برخه چې تاسو یوه لیکنه ولیکئ هغې ته انیمیشن ورکوئ، یا یوه لیکنه به تاسو څنګه پکې لیکئ. ورسره څنګه اډیو برخه ده، که تاسو غواړئ بیکګراونډ کې میوزیک ثبت کړئ، اډیو باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو هغه چې د خوښې اډیو وه هغه راواخلئ. ویډیو کې مې تاسو ته وښودل چې په ویډیو کې تاسو څنګه کولی شئ. دلته دغه ویډیو کې دلته به تاسو اواز څنګه کوئ، ښکته کوئ، نو تاسو د ویډیو سره اډیو هم رااخیستلی شئ. په دې ډول به بیا تاسو سره څنګه کېږي، اډیو رااخیستل کېږي په کم او ټیټ ساوند کې. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، او تر دغسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ همدغه ویسخان سکیچ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.